نبی صلی الله علیه وسلم به دغه علاجونه خودلی چې د انسان زړه چې نرمیږي هغه به څنګه نرمیږي هغه یو ډیره التوبه په توبې سره الله ته توبې وستل ګناونه پرې خودل دغه رنګ کثرت ذکر الله د الله ډیر ذکر کول کثرت تلاوت القرآن د قران کریم تلاوت هغه ډیر کول نبی صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې فرمایل ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد بالماء دا زړه ته داسې زنګ لګیږي لکه څنګه چې وسپنه هغه ته د اوبو د وجنه زنګ لګیږي ظلم کله زنګ کیږي منګو تاسو خو صرف د ظاهري کپړو ته ګورو یا وسپنې ته یا د دنیا مادي شیانو ته چې دي ته زنګ لګیږي او دا خړیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله زړونو تم زنګ لګیږي نقیل یا رسول الله وما جلاؤها چا تاسو کوی د الله پیغمبره د دې صفا کېدل به څنګه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کثرت تلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت قرآن کریم تلاوت ډیر کوا داغه مذاکره داغه درس او تدریس داغه تعلیم او تعلم زموږ عزتمند د رب العالمین په کتاب کې ډیر عجیب او ناشنا خیرونه دي الله سبحانه و تعالی زمونږ استاد سخت خیرخواهی کړی دا په ظاهر کې یو مختصر کتاب دی یو جلد لیکن د انسان چې کوم ضرورت دی تر د قیامت پورې تر د دخول الجنت پورې الله سبحانه و تعالی په کې ټول ذکر کړي که حقيقي ژوندۍ غواړي روحاني ژوندۍ که د ژوندۍ نه حلاوت خوند او مزه اخستل غواړي زموږ عزتمند د رب العالمین کتاب لغاړه ورکا دی لټیم ورکا یا ایها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم هذا ایمان ولو د الله او د الله د رسول استجابت کوي کله چې تاسو راغواړي هغه شی ته چې پاغي کې تاسو ژوند دي قطاده وی لما يحييكم نه مراد هغه قران دی نبی صلی الله علیه وسلم ته وتن را لوي یا رسول الله زړه می سخت دی زړه کې می ترحم ناراضي نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ولو اطعم المسكين وامسح على راس اليتيم په مسكين باندې په غریب باندې خوراک کول او د غرنګ د یتیم په سر باندې لاس راخل د شفقت الشفقه على اليتيم او د غرنګ الطعم على المسكين د سرم د انسان زړه کې نرمي راځي زما عزتمند دا خبره ډیره مهمه ده ما ته به د سیرت کې صرف اشاره قدر وکړه نور دا قرآن حدیث په دې باندې ډېر ټینګار کړی دی کني نو زما عزتمند د سخت زړونو والا دا په سخت گمراهۍ کې واقع دي الله سبحانه و تعالی تخیری کړي فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله واولئک هم الضالون قسم دې داخل تبادی هلاک او تبادی شیدا سخت زړونو والا چې د چا په زړه کې ترحم نه دا په گمراهۍ کې دي وجعلنا على قلوبهم قاسیه الله سبحانه و تعالی د خیرو په د عذاب په تور باندې ذکر کړي وجعلنا قلوبهم قاسیه موږ د دې زړونه سخت مو ګرځول شدت هم پکې راوستو په زړه مولا چې کوم د قسوت هغه وخو دی وجنه زما عزتمند د خپل زړه هغه علاج وکړ دی